د ګناهونو کفاره د روزه ګټله دی عظیم فرصت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د ګناهونو کفاره د روزه ګټله دی عظیم فرصت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله وګرځه وکړه د خپل جواب ګون د روژه ماتې پیشلمې پوښتنه چې ولدې کېږي نو لازم د پرته د هر نچر خپل او پردي پوښتنه چې د خپل ښکلې روژه ماتې لري خبر د نورو له عبرت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د ګناهونو کفاره د روزه ګټله دی عظیم فرصت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله یو پاو یا یو پو سودا وورا مومن په دقت خبره او یو پسر د دنیت خبره د صدقې د قبولیت خبره خوند حضور علیه السلام مبارک لپاک سیرت او لسورت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د ګناهونو کفاره د روزه ګټله دی عظیم فرصت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله پنی مشپا ورته سلګو کې د خپل لکر جرم اظهار وکړه پس د کو پس توبه الله ته کم مغفرت غواړي د کار وکړه د څو وخت نه د همیش لپاره نور پس لاله معصیت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د ګناهونو کفاره د روزه ګټله دی عظیم فرصت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله چې پیدا شویم د سلفاره سر پګری ورکړه او بیا فکر وکړه چې بودرېږم د خدای حضور ته محدث درکړه او بیا فکر وکړه یا زنا وګرځل بدوله لدی کړي نصیحت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د رمضان په مبارک میاشت کې کله سجده او تلاوت واخله د ګناهونو کفاره د روزه
کټلا دی عظیم فرسدا واخلا در رمضان په مبارک میاشت کې کله سجدو تلاوت واخلا در رمضان په مبارک میاشت کې کله سجدو تلاوت واخلا سجدو